د افغانستان د آزادو رسنیو د بازار نړیوال بنسټ وایي په روانو 7 میاشتو کې د تیر کال په پرتله د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر شوی دی. د دې بنسټ رئیس عبدالصمد حامد پویا د شنبې په ورځ خبریالانو ته ویل په روان کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 100 پیښې ثبت شوي دي. ما در حدود 130 مورد خشونت علیه خبرنگاران را از شروع سال تا حالی که ما در ماه هفتم یا هشتمش قرار داریم ثبت کردیم. 50% از خشونت هایی که ذکر کردم توسط طالبان تروریست انجام شده. طالبان در آخرین مورد که دو شبکه از شبکه‌های تلویزیونی افغانستان را مورد تهدید قرار دادن، هر خبرنگار این تلویزیون‌ها یک شکایت درج کردن. هر خبرنگار یک شکایت نامه درج کردن که آمار خشونت را نسبت به سال گذشته دوچند افزایش میده. یعنی وضعیت کار خبرنگاری در افغانستان بدتر شده رفته. د ښاغلي پویا په خبره ښځینه ژورنالیستانې وایي د دوی په وړاندې تاوتریخوالی هم د رسنیو په دفترونو د محلي زورواکو او طالبانو لخوا شوی دی. د دې بنسټ غړي وایي امنیتي مسؤلین د خبریالانو د امنیت د تامین مسؤلیت په غاړه لري او په دې برخه کې باید جدي پاملرنه وشي. د آزادو رسنیو د بازار نړیوال بنسټ وایي د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی د دې سبب شوی چې یو شمیر خبریالان خپل کار پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د بې سرحده نړیوالو خبریالانو بنسټ هم د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. په ورته وخت کې یو شمیر خبریالان هم دغه مسئله تاییدوي او وایي چې دوی تل د دولتي ادارو او وسلوالو مخالفینو لخوا ګواښل شوي دي. 2 تنو خبریالانو حمید پیمان اعظمي او عبدالمجید حبیبی په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل مسئولیت خبرنگاران در خطر می‌بینیم. خبرنگاران همیشه مورد توهین، تحقیر، تهدید قرار دارند، نه تنها از سوی نیروی مخالف مسلح دولت بلکه از سوی نیروی خود دولتی. تا ما برای شاهد توهین، تحقیر و حتی تهدید و لطکوب و ضربات فیزیکی ما بودیم. نو زموږ هیله دا ده چې حکومت او په ځانګړې توګه هغه د رسنۍ مسؤلین په دغه برخه کې لږ څه پام وکړي، ځکه کله چې مسؤلیت نه وي او خبریال هم نشي په سمه توګه کار وکړي او هغه سم درست هغه اطلاع رسنۍ هم نشي کولی. د نړیوالو بنسټونو یو شمېر څېړنې ښیي چې په افغانستان کې په څو وروستیو میاشتو کې د خبریالانو کارونه هم سخت شوي دي. یو شمېر خبریالان وایي کله کله هم په رسنیو باندې بیروني فشارونه د دې لامل ګرځي چې د خبریالانو جوړ شوي راپورونه بدل شي او د ځانګړي کس په غوښتنه خپور شي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.